چا را لږ ځای واخیستو کور هم پکې خاص کړو الله دې ورڅخه وکړي چا را لږ ځای واخیستو بس وویل الله دې ورڅخه وکړي چا موږ له ځای واخیستو کور هم پردی دی زموږ نه دی دا دغه جینۍ نه مې راواخیستې زما چپړې نه وي. کتونکو علب خان شرپا یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی یو وارې بیا په اریچن کې موجود یم هغه کور کې چې لحاظ کاکا چې د هغه 15 لوریانې دي یو یې کشر زوی دی ژوند یې د ډېرو کړمو سره مخ و الحمدلله د دې موږ مخکې یو ویډیو کړې وه هغه ویډیو کې څه ناڅه قرضې چې کومې دي هغه خدای پاکه او ستاسو په مرسته او په ملاتړ باندې هغه ختمې شوې مزید هم ضرورت شته دی خو دا تحریک لبیک لخوا چې کوم دی کتونکو دا وګورئ دا کپړې نوې کپړې چې کومې دي ډاکټر محمد شفیق صاحب د طرف نه دا د دې یوې کپړې چې قیمت نه وي نه 3000 2.5 قیمت یې دا نوې بالکل پیک کپړې چې کوم دی هغه رال موږ ورته دغه چې کوم دی نو پیملی بنسپتي یو 15 کیلو ډبې روړو خبرې ترې به کوو او څه وایې په دې موقع باندې لحاظ کاکا السلام علیکم څنګه حال دی خیر دی ټیک ټاک بس ښه شکر دی الحمدلله ټیم تیری انشاءالله که خیر او ډېره ګزارم کړې او جی او 15 لوریانې دي یو هلک دی زه بیمار یم بس دغه حالات دي بس ښه شکر دی ټیم تیریږي الله دې د خلکو سره هم ښه وکړي ډېرو ملګرو را سره امداد وکړه الله دې ورسره امداد وکړي او بس نورو هم لا ضرورت شته بس ځکه چې زه خو بیمار یم که نه کار روزګار هېڅ پته نه لګي زه به کله کار روزګار سټارټوم بس دغه حالات دي بس بالکل کتونکو دی په کټ پروت دی دا د ټول فایلونه دي دا وګورئ جي او 15 لوریانې دي تر کومې چې د روزګار نه جوړ شوی تر هغې چې کوم دی نو دی ضرورتمند دی او دی پروت دی په دغه کټ دا وښایه دا بیلټ یې اچولي وي دا د چې کوم دی دا بیلټ اچولي وي دا وګورئ جي او دا راپروت وي که نه د ملا اپریشن یې کړو ښه څه به وایې جي تاسو زموږ تاسو ډېره مننه شکریه ادا کوو ستاسو موږ څه ډېر ښه وکړل ټول خدای پاک خوشحاله کړو ټول مسلمانان چا موږ څه لږ امداد کړی خدای دې ورڅه ډېر امداد وکړي ستاسو ګزاره وشوله ډېره لږه نه ډېره زموږ نه خوشحاله یې ډېر خوشحاله موږ چې ختمونه او سبقونه وي او تاسو ته دواګانې کوو الله دې ټولو مسلمانانو څخه وکړي چې موږ څه چا امداد کړی روپۍ دې ورته خدای په لاکونو باندې بدله کړي دا تحریک لبیک لخوا مې د له کپړې روړې دي بس خدای دې تاسو خوشحاله کړي صحیح ده خدای دې هغوی څخه وکړي چې چا راله تاسو امداد کړی خدای دې اوس امداد وکړي او دا په کټ کې پروت دی پرون هم تللی و د 10 روپو دوی وله ورکړې ده پیسې وي خلکو رالېږلې وي ښه دی او زما د لاس دا دغه هم دی دا وایي چې عثمان ډاکټر له به ځي خو ورکړه چې لږې پیسې وشي نو لاړ به شي دی چې دې دا ایماره وشي چې دې کې سفر دلته راته پریشانه وراولې او د ماشومانو کور دی نو بس ټول خوراک ته دي او بیماران دي ټول بیمار اوس ټول طبي کو یخنۍ وخلي او بس کله څه ګزاره کله څه خو بس اوس ډېره ګزاره شکر دی وشوله لکه نه ده چې دا د دردونه قلار شو بس دا ګزاره شوه نور هر څه به کېږي څه به وایې په دې موقع ته موږ څه چا امداد وکړو الله دې ورڅه امداد موږ ته ډېرې دواګانې کوي څوک موږ څه امداد وکړي اوسه پورې به زما پلار باندې دړ راتلو دغه ډاکټر لی بوتلی اوس پې دړ نه راځي اوس ورڅه ډېر ښه دی الله دې ورڅخه وکړي موږ ته څوک امداد کوي تاسو 15 خویندې 15 خویندې او یو ورور یم څو سبق له سکول ته تلي 4 سکول ته تلي 3 او یو وړه ده او زه نه ځم ورور مې سکول ته تللی دی ته ولې نه ځې بس زه نه ځم زه پلار خدمت کوم څویمه پورې سبق ویلې اووم ته شوم بس ایسته کاټ شوم دا بله څویم کې ده دا نهم ته شوله او کپړې دې وي بس ګزاره کېدله مخکې کپړو خوشحاله یې که نه ډېره خوشحاله بس دوا به ورته کوو څوک موږ ورخه زه تاله په خپل لاس داسې جوړه در کوم وګوره ښه صحیح ده کتونکو دا د تحریک لبیک لخوا چې کوم موږ ته کپړې ډاکټر محمد شفیق صاحب راکړي د دوی هم پکې پوره برخه واچوله مصروفیات ډېر زیات و لحاظ کاکا را سره په رابطه کې و او ما یې درځم به خو د سیلاب په دې دغه کې ډېر زیات چې کوم دی نو
مصروف یو ډاکټر امین خټک صاحب او بل یو ډاکټر صاحب د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. او دوی ته مې هغه ټایم چې تلمه نو ما یې غوړي به درله روړم ویلي مې درته که نه رو مې درته بالکل ویلي. نو کتونکو لکه 5 جینکې دي. لحاظ کا نمبر دې څه دی؟ 0315 831 12. کتونکو ایخ په نیغه ورسره امداد کولی شي او په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر یې خو موږ سره کولی شي. الحمدلله هم ستاسو سره نیغ په نیغه امداد وکړو او د دوی ژوند لږ بخال شو. هغه سخت دی هغه ړومبي دغه کې چې راغلی وم نو هغه د لحاظ کاکه داسې خال نه و دا اوس چې کوم خال دی ډېره ښه والې پکې راغلی دی. انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو. دې خوا سیلاب ځپلي چې کوم دی هغه ډېر زیات دغه دي. دې خوا مستحقین چې کوم دي او ما به کې ډاکټر محمد شفیق صاحب ته وویل هغه وی بالکل داسې خلکو ته هم ځان ورسوه. انشاءالله داسې خلکو ته هم ځان رسوم. ډېره مننه، خوشحاله.